بسم الله الرحمن الرحیم. موږ او تاسې په تیرو درسي ویډیوګانو کې د ویټامینونو په اړه پیل کړی و او هغه ویټامینونو ته راورسېدلو چې هغوی په شحمو یا په غوړو کې منحل دي. ویټامین ډي هم یو له همغو ویټامینونو څخه دی چې په شحمو یا په غوړو کې منحل دی. په دې درسي ویډیو کې موږ او تاسې د ویټامین ډي د سرچینو په اړه باندې غږیږو او د هغې د کیمیاوي جوړښت په اړه باندې غږیږو. په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې به موږ او تاسې د ویټامین ډي د دندې په اړه باندې، د هغې د میخانیکیت په اړه باندې او همدارنګه د هغو ناروغیو په اړه باندې چې د ویټامین ډي د کمښت څخه رامنځته کیږي وغږیږو. که چیرې موږ او تاسې د ویټامین ډي سرچینې په نظر کې ونیسو، یو تعداد سرچینې داخلي سرچینې دي، یعنې خپله ویټامین ډي په داخل د وضعیت کې سنتیز کیږي او جوړیږي. دویمه ډله سرچینې خوراکي دي چې موږ له بهر څخه یا له خوراکي توکو څخه ویټامین ډي اخلو، او په دغه ډله سرچینو کې هغه سرچینې هم شامل دي چې هغه حیواني دي، یعنی هغه خوراکي توکي چې موږ یې له حیواناتو څخه اخلو یا له حیواني سرچینو څخه اخلو، په هغې کې کیدلی شي ویټامین ډي موجود وي. او همدارنګه یو تعداد هغه سرچینې دي چې هغه موږ له نباتاتو څخه اخلو، یعنی کله چې موږ نباتي خوراکي توکي اخلو، په هغې کې هم کیدلی شي ویټامین ډي موجود وي. که چیرې موږ او تاسې د ویټامین ډي داخلي سرچینه، یعنی دا چې په داخل د وضعیت کې ویټامین ډي جوړیږي، هغه په نظر کې ونیسو، کله چې په داخل د وضعیت کې کولیسټرول سنتیز کیږي، موږ په یو تعداد مرکبات لرو چې د سټیرویډونو په نامه باندې یادیږي، له هغې څخه مختلف مرکبات په داخل د وضعیت کې سنتیز کیږي چې ویټامین ډي هم خپله د سټیرول چې د سټیرویډ یو مشتق دی، د هغې څخه په مختلفو تعاملاتو کې ویټامین ډي سنتیز کیږي. او کولیسټرول هم د سټیرویډونو څخه یا د سټیرولونو څخه چې د سټیرویډونو یو مشتق دی، له هغې څخه سنتیز کیږي. نو کله چې په داخل د وضعیت کې کولیسټرول سنتیز کیږي، په دغو مختلفو مراحلو کې چې کله کولیسټرول سنتیز کیږي، یو مرکب په نامه د 7 ډي هایدرو کولیسټرول په نامه باندې هم ترلاسه کیږي او دغه مرکب په داخل د جلد کې ذخیره کیږي او تجمع پیدا کوي، چې بیا وروسته د لمر د وړانګو په واسطه باندې 7 ډي هایدرو کولیسټرول چې موږ په راتلونکو سلایډونو کې ورباندې غږیږو، هغه ویټامین ډي ته یا ویټامین ډي 3 ته تبدیلیږي او بالاخره په نورو مختلفو تعاملاتو کې هغه کیدلی شي فعاله ویټامین ډي ته تبدیل شي. د هغه سرچینې دي چې داخل دي، کله چې کولیسټرول سنتیز کیږي، یو بین البیني مرکب په نامه د 7 ډي هایدرو کولیسټرول سنتیز کیږي او له دې څخه په مختلفو مرحلو کې ویټامین ډي فعال شکل جوړیږي او هغه بیا دنده مخته وړي. دا هغه داخلي سرچینې دي. نورې سرچینې هغه خوراکي سرچینې دي یا هغه دي چې موږ یې له بیرون څخه ویټامین ډي اخلو. مثلا که چیرې موږ نباتي سرچینې د خوراک له لارې کله چې اخلو په نظر کې ونیسو، په هغې کې ارګوسټیرولونه موجود دي چې یو ډول سټیرول دی چې د سټیرویډونو مشتق دی. چون موږ وویل ویټامین ډي هم د سټیرول چې خپله د سټیرویډ څخه اخیستل کېږي، یو ډله مرکبات دي په شحمو کې منحل یا شحمي مرکبات دي. ارګوسټیرول بیا تبدیلیږي په مختلفو مرحلو کې د مختلفو تعاملاتو په واسطه باندې ارګو کلسیفرول ته، چې دا هم ویټامین ډي 2 دی یا 2 ویټامین ډي دی، چې موږ په راتلونکو سلایډونو کې د هغې په نور میتابولیزم باندې غږیږو چې څنګه هغه فعاله ویټامین ډي ته تبدیلیږي. همدارنګه که چیرې موږ د خوراکي توکو حیواني سرچینې په نظر کې ونیسو، په هغې کې یو مرکب دی په نامه د کولیکلسیفرول. ارګو کلسیفرول ویټامین ډي 2 دی یا ویټامین ډي 2 او کولیکلسیفرول چې د حیواني سرچینو څخه ترلاسه کیږي او د حیواناتو په جلد کې ذخیره کیږي، دغه مرکب دا ویټامین ډي 3 ورته ویل کیږي، چې دا هم په مختلفو مراحلو کې په مختلفو کیمیاوي تعاملاتو کې بالاخره فعاله ویټامین ډي 3 ته تبدیلیږي او دغه مرکب کیدلی شي د هګیو په زیړو کې وي یا مرګرینو کې وي یا په کوچو کې وي او یا هم د مختلفو حیواناتو په پوستکي یا جلد کې وي. له دغو سرچینو څخه موږ کولی شو چې ویټامین ډي 3 ترلاسه کړو. که چیرې موږ د ویټامین ډي عمومي شکل یا جوړښت په نظر کې ونیسو، عموما دغه ویټامین ډي چې دی هغه د سټیرویډونو څخه ترلاسه کیږي او سټیرویډونو څخه بیا سټیرول ترلاسه کیږي. چون موږ ویلو چې سټیرویډونه یو تعداد مرکبات دي چې دغه اساسي حلقه په خپل جوړښت کې لري. د شحمیاتو په برخه کې موږ په دې اړه پوره غږېدلی وو. که چیرې بیا دا د هایدروکسیل ګروپ لري، دا بیا سټیرول ته تبدیلیږي او دغه سټیرولونو څخه ویټامین ډي ترلاسه کیږي. نو په
ټوله کې که چیرې موږ ووایو ویټامین ډي د سټیرولونو له جملې څخه دی چې په مختلفو تعاملاتو کې بالاخره فعاله ویټامین ډي 3 ته تبدیلیږي او له هغې څخه بیا موږ په داخل د وضعیت کې د مختلفو وظایفو لپاره ګټه اخلو. همدارنګه که چیرې موږ د ویټامین ډي فعالیت په نظر کې ونیسو چې په هغې په اړه موږ په تفصیل سره په بله درسي ویډیو کې غږیږو، ولې عموما د ویټامین ډي فعالیت او د هغې تاثیر د هورمونونو په شکل باندې دی او هغه هورمونونه چې هغه په داخل د حجره کې د آخذې سره وصلیږي او مختلف تعاملات یا مختلف تغییرات رامنځته کوي. همدارنګه که چیرې موږ ویټامین ډي په نظر کې ونیسو، اصلا ویټامین ډي اصلا د ویټامین په شکل باندې ځکه نه حسابېږي چې موږ ویلي وو ویټامینونه هغه مرکبات دي چې هغه باید موږ له بیرون څخه واخلو، چون په داخل د وضعیت کې نه سنتیز کېږي یا په ډیر کم مقدار سره سنتیز کېږي چې د وضعیت اړتیا نشي پوره کولی. ولې ویټامین ډي هغه ویټامین ډي چې په داخل د جلد کې ذخیره کېږي او د لمر د وړانګو په واسطه باندې له هغې څخه فعاله ویټامین ډي ترلاسه کېږي، دغه مرکب چې 7 ډي هایدرو کولیسټرول دی چې په تېر درسي سلایډ کې موږ ورباندې وغږېدلو، دا په کافي اندازه باندې په پوستکي کې موجود دی چې له هغې څخه موږ ویټامین ډي ترلاسه کړو. نو همدا لامل دی چې ډېری وخت ویټامین ډي یو کلک ویټامین په نظر کې نه نیسي، ځکه په داخل د وضعیت کې د هغې سرچینې کافي دی او سنتیز کېږي. ولې که بیا هم چیرې موږ د ویټامین ډي عمومي جوړښت په نظر کې ونیسو، د هغې د عمومي جوړښت دوه حالته لري. یو هغه حالت دی چې هغې ته پرو ویټامینز ویل کېږي، یعنی دا د ویټامینونو لپاره یو پریکرسر دی او له دې څخه بیا د مختلفو تعاملاتو په نتیجه کې کولی شو موږ فعاله ویټامین ډي ترلاسه کړو. موږ وویل چې دوه ډوله سرچینې لرو، یو هغه سرچینې دي چې هغه له نباتاتو څخه ترلاسه کېږي. په نباتاتو کې موږ او تاسې وویل چې ارګوسټیرول دی. ارګوسټیرول عمدتاً د سټیرولونو له جملې څخه دی چې د لمر د وړانګو په موجودیت کې په دې کې تغییرات رامنځته کېږي او له دې څخه بیا ارګو کلسیفیرول ترلاسه کېږي چې ارګو کلسیفیرول یا ویټامین ډي 2 دا د یو ویټامین ډي لپاره د فعاله ویټامین ډي لپاره تر څو هغه فعالیت ترسره کړي پرو ویټامین دی یا د پریکرسر په شکل باندې دی. کله یې موږ په دې شکل باندې واخلو، وروسته تر دې د هغې په کبد کې یا په ځیګر کې د انسانانو او همدارنګه په ګردو یا په بډوډو کې نور میتابولیزمي صورت نیسي او بالاخره فعاله ویټامین ډي 3 ته تبدیلیږي. همدارنګه که چیرې موږ 7 ډي هایدرو کولیسټرول په نظر کې ونیسو چې د حیواناتو له سرچینو څخه موږ دا ترلاسه کولی شو یا له حیواني سرچینو څخه، دا هم د لمر د وړانګو په نتیجه کې بغیر د کوم انزایم د موجودیت څخه، یعنی دا تعاملات د کوم انزایم په واسطه باندې صورت نه نیسي، بدون له انزایم څخه فقط د لمر د وړانګو په پایله کې هغه تبدیلیږي بالاخره کولیکلسیفیرول ته چې ویټامین ډي 3 دی. ویټامین ډي 3 دا دی، دا ویټامین ډي 2 دی. دواړه ویټامینونه ویټامین ډي 2 او ویټامین ډي 3 چې موږ په راتلونکو سلایډونو کې ورباندې په تفصیل سره هم غږیږو، په کبد کې او په بډوډو کې بالاخره فعاله ویټامین ډي ته تبدیلیږي او هغه په داخل د وضعیت کې دنده مخته وړي. دغه اشکال د ویټامین ډي چې د پرو ویټامین ډي په نامه باندې موږ یادوو، ځکه له دې څخه بیا وروسته د نورو تعاملاتو په نتیجه کې فعاله ویټامین ډي ترلاسه کېږي. د دې لپاره چې موږ وکولی شو چې یو ویټامین اندازه کړو، موږ مختلف اندازې د هغې لپاره لرو او د ډیری هغه ویټامینونو لپاره چې هغوی په شحمو یا په غوړو کې منحل دي، موږ انټرنیشنل یونټ کاروو چې موږ په ویټامین ای کې هم دغه اصطلاح لرله. همدارنګه په نورو ویټامینونو کې چې په شحمو کې منحل دي هم د هغې لپاره دغه اصطلاح یا دغه واحد لرو. او که چیرې موږ وغواړو چې ویټامین ډي اندازه کړو، د هغې لپاره هم موږ د یو اس پی یونټ څخه ګټه اخلو یا د انټرنیشنل یونټ څخه ګټه اخلو چې دواړه په مقدار کې یو له بل سره مساوي دي. ولې انټرنیشنل یونټ چې د ویټامین ډي لپاره دی، هغه انټرنیشنل یونټ د ویټامین ای لپاره، د ویټامین ای لپاره یا د نورو ویټامینونو سره توپیر لري. عین اندازه او عین مقدار د هر ویټامین لپاره نه دی. د هر ویټامین لپاره انټرنیشنل یونټ په اندازه کې فرق دی. یعنی که چیرې موږ او تاسې د ویټامین ډي لپاره انټرنیشنل یونټ په نظر کې ونیسو چې په بازار کې په همدغه اشکالو سره ویټامین ډي تعین مقدار کېږي هم اندازه کېږي هم او د هغې اندازه په لیبل باندې هم ښودل کېږي. یو انټرنیشنل یونټ د ویټامین ډي هغه مساوي دی د 0.025 ملي ګرامه د ویټامین ډي 3 چې وروسته بیا په کبد کې او یا همدارنګه په بډوډو کې هغه فعال شکل ته تبدیلیږي. یو انټرنیشنل یونټ د
ویټامین ډي لپاره 0.025 ملي ګرام دی. یعنی که چیرې موږ په کوم لیبل باندې وینو چې یو انټرنیشنل یونټ د ویټامین ډي په دغه موادو کې دی، هغې معنا دا ده چې 0.025 ملي ګرامه ویټامین ډي 3 په دغه مرکب یا په دغه موادو کې موجود دی. همدارنګه چیرې موږ د ورځنۍ اړتیا د هغې په نظر کې ونیسو، تقریبا 100 انټرنیشنل یونټه یا 2.5 ملي ګرامه موږ د هغې ته اړتیا لرو. له 2.5 ملي ګرامو څخه تر 220 انټرنیشنل یونټه پورې چې نظر هغو وګړو ته چې چیرته ژوند کوي، مثلا هغه وګړي چې لمر سره ډیر مخ کېږي د هغوی لپاره کمه اړتیا ده، او هغه خلک چې د لمر سره ډیر نه مخ کېږي د هغوی لپاره ډیره اړتیا ده، یا هغه زنانه چې هغوی شیدې ورکوي یا په پریګننسي کې وي، دغو لپاره د ویټامین ډي اړتیا ډیره ده، او د هغو لپاره چې بیا په نارمل شکل سره دی د هغوی د ویټامین ډي اړتیا کمه ده. نو فرق کوي اندازې چې څومره موږ باید د ورځې ویټامین ډي واخلو. همدارنګه که چیرې موږ د ویټامین ډي جذب په نظر کې ونیسو، په اعماقو کې جذبیږي، چون په شحمو کې ویټامین ډي منحل دی، نو 0 مایکرون ته انتقالیږي او له 0 مایکرون په واسطه باندې د هغې انتقال صورت نیسي. او کله چې آزاد شکل باندې ویټامین ډي په داخل د وینه کې انتقالیږي، مثلا له کبد څخه باډوړو ته تر څو د هغې میټابولیزم صورت ونیسي، نو دا د ویټامین ډي بایندینګ پروټین سره یا د ویټامین ډي بایندینګ ګلوبولین سره وصلیږي او د هغې په واسطه باندې انتقالیږي. ګلوبولین چې د وینې یو پروټین دی، کولی شي ویټامین ډي له یوه ځای څخه بل ځای ته ولیږدوي. که چیرې موږ د ویټامین ډي میټابولیزم په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ویټامین ډي موږ د پروویټامین په شکل باندې هم په پوستکي کې لرو، هم یې له خوراکي سرچینو څخه اخلو. دغه ویټامین ډي چې کله یې موږ له خوراکي توکو څخه اخلو یا په داخل د عضویت کې موجود دی، دا باید د هغې فعال شکل ته تبدیل شي چې فعال شکل یې کلسیټرایول دی. کلسیټرایول یا 1,25 ډای هایدروکسي ویټامین ډي دا هغه شکل دی چې د کلسیډایول څخه کلسیټرایول ته باید تبدیل شي، او کلسیټرایول بیا په فعال شکل سره په داخل د عضویت کې موجود وي او دا کولی شي چې دنده مخته یوسي، همدا یې فعال او وظیفوي شکل دی. نو د هغې میټابولیزم په لومړي قدم کې چې کله موږ له خوراکي توکو څخه اخلو، کله حیواني سرچینو څخه اخلو، کله نباتي سرچینو څخه اخلو، او که چیرې په داخل د پوستکي کې هغه موجود وي چې موږ په تیر درسي سلایډ کې په هغې باندې وغږېدلو هم. په لومړي قدم کې ځیګر ته انتقالیږي د ویټامین ډي بایندینګ ګلوبولین په واسطه باندې یا د 0 مایکرون په شکل باندې که چیرې انتقالیږي. کله چې ځیګر ته رسیږي بیا په کبد کې د 25 هایدروکسیلیز انزایم په نامه باندې موږ یو انزایم لرو 25 هایدروکسیلیز، او دغه انزایم وظیفه دا ده چې کولیکلسیفیرول یا هغه د ویټامین ډي 2 شکل چې هغه له نباتاتو څخه وي که له حیواناتو څخه وي، د هغې په 25م موقعیت کې یو د هایدروکسیل ګروپ باندې هم بل علاوه کوي. یو هایدروکسیل ګروپ خپله لري، په ځیګر کې د 25 هایدروکسیلیز انزایم په واسطه باندې یو بل د هایدروکسیل ګروپ په هغې باندې اضافه کېږي چې دا تبدیلیږي 25 هایدروکسایل ته، 25 هایدروکسایل کلسیفیرول. له هغې څخه وروسته بیرته له کبد څخه ازادیږي او د په وینه کې د ویټامین ډي بایندینګ ګلوبولین په واسطه باندې لیږدول کېږي بډوډو ته، او په بډوډو کې موږ یو بل انزایم لرو په نامه د 25 هایدروکسي کولیکلسیفیرول چې په کبد کې سنتیز شوی دی 1 هایدروکسیلیز. یعنی په اول موقعیت کې په همدغه مرکب باندې چې په ځیګر کې جوړ شوی دی چې کله موږ د پروویټامین په شکل باندې اخیستی دی یا په پوستکي کې موجود دی په داخل د عضویت کې، نو په کبد کې د شکل د مرکب ته تبدیلیږي یا 25 هایدروکسي کولیکلسیفیرول ته تبدیلیږي، او په بډوډو کې یو بل انزایم دی چې په همدغه مرکب باندې په اول موقعیت کې د هایدروکسیل ګروپ نسبوي، له همدغه عمله دغه انزایم ته 25 هایدروکسي کلسیفیرول 1 هایدروکسیلیز ورته ویل کېږي، او یو بل د هایدروکسیل ګروپ په هغې باندې هم نسبوي. یعنی په ټوله کې ویټامین ډي په دغه حالت کې 3 د هایدروکسیل ګروپونه لري چې په دغه حالت کې موږ ورته کلسیټرایول هم وایو. کله چې بل د هایدروکسیل ګروپ په باندې نصب شي په دغه حالت کې دا تبدیلیږي د ویټامین ډي فعال شکل ته، او دا بیا کولی شي چې دنده مخته یوسي. همدارنګه په بډوډو یا په ګردو کې یو بل انزایم دی چې هغه
24 یا 24 هایدروکسیلیز په نامه باندې یادېږي چې په همدغه مرکب باندې په 40 مرکب 40 کاربن باندې د هایدروکسیل ګروپ نصبوي. نو هغه د دې لپاره دی ترڅو فعال شکل د کلسیټرایول سنتیز نشي، ولې ډیر مقدار په دغه شکل باندې یو 25 کلسیټرایول ته تبدیلیږي یا ډای هایدروکسی ویټامین ډي ته تبدیلیږي او دا د ویټامین ډي فعاله شکل دی. که چیرې د په داخل د وضعیت کې د اړتیا د دې وي چې د کلسیم مقدار نور ضرورت نه دی چې ډیر شي، یا خپله د ویټامین ډي مقدار ضرور نه دی چې ډیر شي او بالاخره باید هغه کم شي، خپله همدغه کلسیټرایول چې جوړ شوی دی په مختلفو مراحلو کې دا د دې لامل کیږي چې د 1 هایدروکسیلیز انزایم یا د 25 هایدروکسی کولیکلسیفرول 1 هایدروکسیلیز انزایم جین ریپریس کی یا د هغې بیانېدل کم کی او د هغه ویټامین د هغه انزایم چې 40 هایدروکسیلیز دی چې دغه مرکب نه جوړوي 25 ډای هایدروکسی ویټامین ډي جوړوي چې فعال شکل د ویټامین ډي نه دی، نو دغه انزایم جین بیان ډیروي او دا د دې لامل کیږي چې په خپله د همدغه کلسیټرایول جوړښت یا سنتیز په داخل د وضعیت کې کم شي او هغه کنټرول شي. په دغه شکل باندې فعال شکل د ویټامین ډي جوړیږي او هغه بیا په مختلفو اشکالو سره په داخل د وضعیت کې دنده مخته وړي چې موږ یې په راتلونکي ویډیو کې په اړه غږیږو. له پاملرنې مو مننه.